د غزني په اندړ ولسوالۍ کې د څه باندې 12 میلیونو افغانیو په مالي لګښت د ډاکا موسسې له لوري د کلي او بیارغونې ریاست په همغږۍ د اوبو رسولو دوې شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. عمومي مصرف شوې بودیجه د ډاکار دلته تقریبا 12 میلیونه 8,28,000 افغانۍ مصرف دلته پر دې دواړو شبکو باندې راغلی ده. نن دا د رسما تاسیبینې چې دواړې شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او دلته تقریبا عمومي مستفیدینو تعداد 3550 کسان دي چې هغه د لیسې شاګردان هم پکې شامل دي او د مدرسې د دارالایتام طالبان هم پکې شامل دي او د جامع مسجد خلک هم پکې شامل دي. د کلي او بیارغونې رئیس زیاتوي چې په تېر یوه کال کې د دغه ریاست په همغږۍ 10 نورې شبکې غزني ښار او ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. موږ تقریبا په تېر کال کې دا دوې پروژې خو د اوس تسلیم کې 10 پروژې د اوبو د شبکو چې موږ نورې تسلیم کړي دي. دا وړې شبکې دي چې دا 10,000 هغه ټانکۍ ظرفیت لري. بل خوا د اندړ ولسوالۍ خلک چې پخوا یې پاکو اوبو ته لاسرسی کم و خوښي څرګندوي. موږ له ټولو کارمندانو بیا خصوصا ډاکار موسسې څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته دلته زمینه برابره کړه د پاکو اوبو. موږ ډېر راضي یو چې دلته دا موسسې راته جوړې شوې. بازار کې مو اوبونه پیدا کېدي. اوس شکر الحمدلله اوبه هم پرې امانه دي. بس ډېر ځین راضي. د غزني په اندړ ولسوالۍ کې د اوبو رسولو شبکې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبو ټیټې شوي دي. د اوبو مسلکي کسان وایي د وچکالۍ مخنیوي لپاره باید لومړی باراني اوبو مهار شي.